په پښتني ټولنه کې کرکې یا کژنې ډېر غټ کردار ادا کړی دی، منفي هم مثبت هم. نیک شګون چې ورته وایي، توهم پرستي چې ورته وایي، بالکل د عقیدې غوندې یو حیثیت ورکړي و دا رقم علم ته یا دا رقم خبرو ته چې هغه نه په کتاب نه په حدیث نه په قرآن په یو شي ثابت نه وي، بلکې په د بدعت څخه له اخواته یو بدعت وي، لیکن هغه نسل در نسل دا تر منتقل سوی دی و عام انسان ته عام وګړی نن جن متاثره دی. دا توهم پرستی چشته وایي، دا څنګه پیدا سلو او اوس په ټولنه کې د دې څه کردار دی، آیا دا په ختم کېدو روانه ده که د تعلیم و د ساینس د ترقی بعد هم اوس هم خلک په اخته دي دا توهم پرستی کوي او دا په کوم شکل کوي؟ آیا دا د کتاب څخه ثابته ده؟ یو کتابي خبرې دي، یو فتاوي خبرې دي. نو موږ به پر دا باندې نن موږ مجلس کوو چې توهم پرستی و چیشته وایي او پښتني ټولنه کې دا څه اهمیت لري، د دې په ارزښت باندې، د دې په منفي او په مثبت اړخ باندې، نیک شګون او په حواله باندې زموږ یو عقاید سره جوړ شوي دي. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم نقیب الله کلزی. دا د زما یوټیوب چینل هر مخستان موږ دلته د پښتني ټولنه ته ورپېښ کم مسایل دي، کم شخړې دي، لانجې دي، یا د علم په حواله باندې یا د وطن په حواله باندې، د ذهني طور او فزیکلی، په دا ټولو باندې موږ مجلس کوو او هر وخت می هر ماښام می جلا جلا موضوعات وي. نو نن هم موږ د یو موضوع سره راغلی و چې یاره دا توهم پرستی و چیشته وایي، توهم پرستی یا بالکل د عقاید شکل اختیار کړی دی نه، دا چیشته وایي. دا په دې حواله باندې به نن موږ مجلس کوو. خو د هغه څه مخکې تاسو د زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او د غنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړئ، بیا بار مخستن چې نوې ویډیو راځي در تاسو به در رسیږي. دوستانو، توهم پرستی عقاید چې دی سره د شکل اختیار کړی دی نه، بدعت دی، شروع دی نسل در نسل. اوس په خلکو کې په ذهن کې دا خبره نقش سوله، ثابته سوله چې یاره بس دا که دی وکړو دا رقم به در سره وسی او دا رقم به وسی. مطلب یو حادثات، یو اتفاقات وسلو، هغه نو بس بیا اني خبره ډنډورز ولنه او دا د درننه تاریخ موږ تر ورسېدو. د پښتنو هغه د 15,000 کاله تاریخ دی. نو پښتنو چې کوم هغه وخت کې نه کتابونه و، نه علم و، نه ساینس ولو نه، نو یو خامخا به یو شی سوی نه، داسې د اسلام څخه مخکې د خلکو سره به د پښتنو سره په دغه خو د کرکې او د کژنې دلته اوس په موږ کې دا رواج لري. نو دا د شروع سوي د کوم ځای کې دی نه، څوک وایي د یونان چې د اوتاګان ولو د دې شروع سوي دي، څوک وایي د هندوانو څخه شروع سوي دي، څوک وایي یا دا د یهودیانو چې دی هغه یو منګړت افسانې یې بولې، کهانیان یې بولې، روایتونه یې بولې او دا چې دی منتقله کېدل په ګرد دنیا کې بیا خپور سلو او دا رقم سوکه خلکو د دې څخه چې دی هغه بیره کوله یا خوشحالي کوله. نو دا رقم د اسلام څخه مخکې په زمانه قدیم کې خود به یو رسومات، یو دا رقم یو شی به یو ریټن شکل خو د موږ سره نسته، یو دا رقم یو ایتنټیک کره معلومات د موږ سره نسته چې یاره دا د کوم ځای سره شروع سلو. نو علم به نه ولو، د خدای نبیان به هغه وخت نو رسېدلي هغه علاقو ته، نو دوی خپل رسومات د خپل مذهب او د عقاید یا هلته چې کوم اوسېدلو د دوی چې رین سین ولو نه، د زراعت زمانه نه وله، بس دوی به خود یو دا رقم یو څه کارونه په ټولنیز ژوند کې د دوی چې کوم تهذیب ولو کول به چې هغه بیا و نوي کهول ته، نوي نسل ته سینه به سینه او ذهن به ذهن او خبرې د داستانو په شکل کې یو بل ته سر رسېدل. نو دا د درننه پرې لا په موږ کې موجوده دي. نو څنګه یو خاص جړې نیولی دی نه. نو دا اوس څنګه په پښتنو کې لکه اوس مثلا توهم پرستی، تاسو به هم وایئ یاره دا اوس چیش دی توهم پرستی یا دې ته څه وایي نه. نو زه به یو څه داسې نمونې در وښیم، ستاسو به سر په خلاص چې یاره دا توهم پرستی دا ته وایي په دا نننۍ زمانه کې نه.
په نننۍ زمانه کې دا په ګاډیانو کې د شا د خوا دا تور رشقي یا توره کپړه چې راځړېږي یا د مخ ته خوا یا د زموږ د بیزوګي یا د وسۍ چې کوم لکۍ ده هغه په دا ګاډیان کې به ته لیدلې راځړېږي یا داسې د تسپې دی راځړېږي وایي دا د برکت دپاره دی یا په ګاډۍ باندې داسې ماشاءالله ولیکي نه نو دوی به وایي دا خو د خدای نوم دی وایي د خدای نوم خو دی دا خو هم توام پرستي ده د خدای نوم ته پر ګاډۍ باندې لیکې هلته چې دوی سرویس ورولې هغوی چې بیا صفا کوي د هغه کپړه په ټیرو باندې په دا ټیرو باندې مردار کیچړ پر دا روډو باندې ګاډۍ ګوري چیر چیر تللي دا اگر د هغه ګندګي خدای نه خاصه پرته یې هغه کپړه باندې صفا کوي بیا هغه کپړه راواخلي په دا شیشه یې صفا کوي بیا د هغه بعد صفا اوبه پر واچي صفا کپړه بیا ور واچي شیشه صفا کړي نو هلته خو د الله پاک نوم لیکلی وي ماشاءالله لیکلی وي یا بسم الله لیکلی ولونه یا دا رقم بل آیات لیکلی وي نو تا خو هغه هم د هغه هم توهین وکړي نه و دا توهین ته ولې نه ګورې هلته د مذهب توهین ته ګورې توهین رسالت ته ګورې توهین چیش ته ګورې نه نو دلته خو هم دا توهین ته وګوره چې د الله پاک نوم چې دی هغه ته دا ته راتوهین کوي نو دا هم زه په توم پرستي کې ګڼمه که ته یې منئ که نه منئ د خدای نوم دا ته را کاروباري لحاظ باندې چې دی هغه ته استعمالوي د هغه دپاره خو دعا راغلې ده دعا ووایه نه او د سفر دعا ووایه روان سه که مړ کېدلی خو هغسې به هم مړ سي که د سفر دعا دې ویلې که نه یې ویلې لیکن ستا هغه عقیده خو ټیک دی یاره چې زموږ ته مذهب دا راښولي دی دا کار وکړه ابا یې ویې که نو موږ هم د دې تایید کوو لیکن بهرحال نو دا رقم ده د ګاډۍ ته مخ ته شاته یا د شیشه باندې دا تورې رشقۍ چې دي راځړېږي وایي یاره دا د بلا څخه به توره بلا خو نه هم توره یي نه د تورې بلا څخه موږ په امن کوي حفاظت کوي نو دا تضاد نه دی هلته د تورې پښې څخه چې توره پښې مخ ته تېره سي دا منحوسه ګڼې غلط ګڼې یا تور سپی چې دی هغه غلط منحوسه ګڼې نه دلته بیا تور رشقۍ چې ده هغه راځړی دلته بیا نیک ګڼې نیک شګون ګڼې دا تضاد نه دی په پښتنو کې ذهني تور تضاد نه دی نو خو هغه تور شی دی تور رنګ دی هلته تور رنګ د نیکبختي او د خوشبختي علامه ده دلته تور رنګ چې دی هغه د بدبختي او د منحوس علامه ده نو دا تضاد ولیکئ ته خو یو ور خپله ځان واضح کړه چې بهایي ستا د تور رنګ څه لګېږي تور رنګ بلا ده ته دا وایاست هسې خو سپینې بلاوې هم یې تور رنګ بلا ده او تور رنګ چې دی هغه نیکي ده نو دلته خو ته دواړه وایه هلته د کښني په بارخو باندې زنه باندې تندي باندې پزه باندې تور رانجه ور ولګوې نه داسې یو ځاګی نشان ولګوې چې نظر نه سي نه دلته بیا تور سپی او تور پښې چې دي هغه تېره سي یا دا خو منحوسه دی دا څنګه دی هلته کښني ته تور کالي نه ور اغوندې یا دا غلط دی موږ کږلي دي نه دلته تور رنګ یې پر مخ باندې ور لګوې دغه کوې دا تضاد نه دی نو ته خو یې ور خپله واضح سه بهرحال دا توتم پرستي کې راځي او دا په کور کې دا سپېلني چې دودوي اور ور اچوي چې نظر بد دی نظر بد ټیک سته تعویض د دې دپاره سته دم سته هغه موږ منو نظر بد یي خدای دې هر څوک جن بچاو کې هغه شنې سترګې په یاد راغلي یا ژیړې یا سپینې سترګې په یاد راغلي یاره دا سړی نظر کوي نو بهرحال دا خو ګرد توم پرستي ده نه نو د کم علمي او د جهالت سبب دی دلته بیا برته سپېلني چې دی هغه چې یو کښنی د چا کره پیدا سي ماشاءالله بس سپېلني چې دی په هغه کمره کې یا په کور کې چې دی هغه دودیې نو سپېلني وایي دا د برکت دپاره دی د بدرو به دلته نسي را او بلاوې به نسي را مادرزومیانو پیرانو دا خلک جنانو تور دیو دا به نسي را نه نو اصل کې که دا موږ چرت پر وو پخوا چې وو پیسې به نه وې چا به خوشبوی نه سو اخیستی نو کښنی چې پیدا سي خامخا کمره کې به شاید داسې د وینو دا رقم نور بیا د مافي یو داسې بوی به یې نو هغه بوی په چش ورکوې نو بوی خو دوم شی نه ولو نو شاوخوا بیا کلي ژوندولو نه شاوخوا هر ځاګی به سپېلني وو خلک به سیزن کې چې ولو هغه بیا را کاټ کولو په کور کې بیا هسې ایښي ولو نه دودول بیا نو دا بد بوی بیا په د سپېلني په بوی باندې بدل کړلو
بس دا اوس عقیده سوله چې ما زیکشنی پیدا سي هلی به اسپلني ورته بوی کوي. مقصد یې هغه وي چې هغه بوی ختم سي، لیکن خلکو ته دا وښکاره کوي چې دا خو بدرو دلته راځي او جنان راځي، هغه دپاره موږ دا کوو نه. نو دا رقم بل خواته چې وګورې دا د اوښ چې په کور کې وي، د کور وایي دا د ډېر برکت علامه ده. ولې د اوښ خوراک کم دی، نه سر خلاص کوي، اوبه یې خوراک یې مر شی یې کم دی، ناست ورور بارداري دپاره او د وزن دپاره هر شی وړي راوړي. او آس چې وایي په کوم کور کې راسي وایي خرچې مرچې مفلسه به سي، هغه کور به مفلس سي. ولې د آس چې دی هغه د باچایانو د جنګ دپاره دی، بس آس تیار دی، هلې به جنګ له درځئ، توره ده او دا دی واغه دی نه. او خرچې یې بیخي زیاتې دي، ماړه خلک به ساتي نه، غریبان یې نسي ساتي، غریبان د آس خرچه نسي برداشتوی. نو په دغه وایي د دوی د عقیده جوړه سوې، توم پرستي جوړه سوې چې آس راسي په هغه کور کې مفلسي، او چې اوښ راسي برکت به یې، پیسې به زیاتې، کاروبار پر مخ سي. نو ظاهره ده نو اوښ چې دی هغه د وزن دپاره، د بوج دپاره او د نورو کارو دپاره استعمالیږي ورور، او خرچه یې کمه ده، اوبه خوراک یې کم دی، نه ګرده ورځ خوند وهي. او آس چې دی هغه معتبره دی، ولاړ دی وروره، به جنګ لی بیایې شلی بیایې نو بدي به راځي، دشمني به راځي، نو خود به منوسه یې نه. بلې خواته وګورې دلته چوټې، د چوټې وروره چوټې د وکښلې مخامخ دی سر رالې، مخامخ سر رالې وایي جنګ جوړېږي. او که پرله پسې یو په بل باندې پرله پسې ولې یوه چوټه بله چوټه شاته به پسې تاویستلې نه، کوټې ته منډو ته درنه کېدلې نه، بس وایي دا چې دی هغه د سفر علامه ده نه. نو یاره څومره عجبه خلک دي، څومره جاهله خلک دي دا زموږ خلک نه، بې ادبي دي ما زه پکښې چې یاره ته دا یعنې ستا د قسمت فیصله یوه چوټه کوي. چوټه خو لا پرېږده، د پیسه نه ده، دا پیسه چې دی سر چې راپورته کېږي چې دی اوښتي وایي دا د پیسو علامه ده، پیسې درله راځي. اوس دغه د کاروبار له به نه ځې، دکان به نه خلاصوې، روزي روټۍ له به نه ځې، مزدورۍ له به نه ځې، خواري به نه کاږې، خوله به نه دغه کوې، بس معتبره ده چونکې ولې چې زما پیسه راوښتې ده نو نن ما له پیسې راځي، بس نو بیا کار مار ګرده پاتې دی. یاره دومره عقیده، یوه چوټه یوه پیسه چې د هغه ستا ایمان سلو، عقیده سوله او ستا عقاید سلو. او بلې خواته راواخه دا رقم نو خو بیخي زیاتې نه، په دا لاس کې که مازې خارش رالی وایي یاره دا پیسې راځي، داسې پیسې راځي. سترګه دې مازې د لږ خشه چې د هغه د رپ وکړي، هغه به خوارکۍ خاورې به ورله راغلي یا شی ورله راغلی، وایي یاره سترګې مې دی خارش کوي، زما خیال یو څوک راځي، میلمه راځي. نو ستا چې دی هر شی دا دره. او بل وړ دا چاکو یا داسې د سټیل غاب یا ګلاس یا دغه د کوم چې زموږ د بیاتي ده، که دا موږ داسې سره دغه کوی دا مه داسې مه کوه، دا اوازونه مه باسه، چیدان او د لوښي مه سره ټکراوه، مې سره وه، دا به په کور کې جنګ جوړېږي. دا زموږ عقیده ده. عقیده څه شي ورور، مطلب توام پرستي ده، د عقیدې شکل اختیار کړي. او په خونه کې نوکان مه کاټوه، دا منوسه دی. باید د چیش منوسه دی وروره، یخ دی د باندې دی، نسم تلی وروره، دلته بلپ لګېږي، هلته توره تیاره ده، به زړه مې وغوښتل کاټوم یې دی، ښه ناست یم، معتبره ناست یم، کاټ به کوم، یا دا مه کاټوه نه. او په اور باندې اوبه مه وراچوه. نو اور باندې چې اوبه نه وراچوې، اوس دا ښه علامه ده. پخوا چې اوس خو ګیسونو شیان رالو نه، پخوا چې په منډو کې به یو د لرګۍ یا د کویلې اور ولو لګېدی به، نو په دا سکروټ چې اور واچوي نو دودان داسې سر پیلاو سي او هغه ګیس پیلاو کې، نو دا د خطرې علامه ده. نو ښه دی چې نه اچي، ول دا منوسه دی وروره، په دا باندې چې دی هغه زموږ رزق کمیږي، اور چې دی هغه مه مړوئ نه. دا د زرتشتو د آرین و دغه خلکو عقیدې وې، ولې د اور سره ډېر احترام درلودی نه. نو زموږ رسومات هم اوس دا کم ځای کې سره راغلي، توم پرستي څوک وایي ده
یونان څخه راغلي دي، څوک وایي په هندوانو سنسکرت ته خوا څخه موږ له راغلي دي، څوک وایي د بدمت ته خوا څخه راغلي دي، څوک وایي د زرتشت ته خوا څخه راغلي دي، څوک وایي د فارسیوانانو د خوا څخه راغلي دي، هغه کوم چې پارسي قوم دی نه د هغه د خوا څخه راغلي دي. نو دا خو نو ظاهره ده زموږ پښتانه د په غرو کې اوسېدلو، بامیانو، بلخو په دغه علاقو کې اوسېدلو جنګجو قوم و، مارشل قوم ولو، په ګاډ په علاقه په غرو کې ورور آسونه ارطغرل غازي رقم زموږ مشران لګیا وو ورور، کله د انګریزانو، کله د روسانو سره، کله د یونانیانو سره، کله سکندر اعظم سره، کله د تاتاریانو سره، کله د منګولیانو سره ورور، د چا کله د مغولو سره، د چا سره جنگونه نه دي کړي، کله د صفوي حکومت سره، کله د کوم حکومت سره. نو پښتانه خو همیشه په جنگ اخته وو، اوس شکر دی غوږونه لږ ساړه سولو، په تعلیم و په شیانو سره اخته سو، الله پاک دې نور هم دغه ته راساتي، خوشحاله ساتي. په کور کې وروره دا سوی چې د خرګوش دا نه ساتي، وایي دا منوس دی. دغه د کوترې وایي دا سید دي، دا مه راوړئ وروره، دا بالکل ضرورت یې نسته نه. نو دا رقم زموږ چې کوم دغه دود دستور دی، په دې حواله باندې څه نیک شګونه نه دي، څه توهم پرستي ده پکې، دا زموږ ټولنه جوړه کړې ده. یعنی کله چې اسلام نه ولو، اسلام خو چې رالی دا ټوله توهم پرستي و، دا غلط عقیده و، دا بدعت و، دا شون ټول یې ریجکټ کړلو، ختم یې کړلو، د منځ یې وایستلو. خو بیا د مامون الرشید دور و، دا رقم کم قومونه و، دا رقم کم سلطنتونه رالو، باچایانې رالې، بدل سلو د نبي مبارک ته زمانې سوینې چې در اوسه پورې څو باچایانې د مسلمانانو غرالې، چا خپل څه پکې واچول، خو دلته خو دین اکبري هم رالی نه. نو دا رقم که عباسی حکومت ولو، که صفوي حکومت ولو، که د مغلو حکومت ولو، که بابر ولو، که د پښتنو هغه ولو، که دا رقم فاطمي حکومت ولو، عمومي حکومت ولو، دا رقم امیر ماویه هغه ولو، مختلف حکومتونه، خلفای سلطنت عباسیه او ترکیه سلطنت نه خلافت غه. نو دا په دا کې خپل باچایان هم بیا یو څه شیان واچول، نو د اسلام کې هغه شیان سره میکس کړلو، نه روایتونو شیان پکې واچول. نو نن در ننه پورې دغه شیان په موږ کې سته، دا په مختلف علاقو کې ته یې وینئ نه. اوس هم په دغه شاته پاته علاقو کې دغه توهم پرستي سته. دا که زه دا ووایم چې دا د علم سره ډیر غټ تعلق لري، نو دا به حقیقت وي. واقعي هم دا د علم سره تعلق لري. که ساینس او علم پر مخ باندې ترقي وکړي او زموږ علاقې ته د دې ثمرات راورسیږي، نو یقین ومنه په یکه دوکه خلکو کې به وي، په یکه دوکه کشنې ځېلې قومو کې به دا شیان تهمات پاتې سي، لیکن په مجموعي طور د پښتون قوم څخه مجموعي طور دا شیان وځي. اوس ته نه وینې زموږ د علاقې هغه اوس هم چې خلک د کوره رخصت اخلي، نو د زنانې او د نور خلک چې دی د کورغه بیا شاته ناره نه پسې کوي، وایي دا د منوسه دی. نو اوس هم دا روایت سته. خو دا مطلب د اسلام په حواله هم ډېره ښه خبره ده. ګوره نیک شګون دی نه. اسلام خو هم دا وایي چې یاره ته د چا سره خبره کوې، مخ و مخه هغه به هم ستا ته مخامخ کړي، ته به هم مخامخ کړي، دا رقم به مجلس سره کوئ. د نبي مبارک دا عادت شریف ولو چې د چا سره به سلام دعا کولو، هغه ته به ټوله مخ ور وګرځوئ. دا نو نه دی ټوله بدن به ور وګرځوئ، د هغه ته مخاطب سو، بیا به مجلس سره کوئ. زموږ والا خو وروره روغبړ دلته کوي، خبرې د هغه سره کوي، وایي څنګه یې ښه یې په خیر، روغبړ دلته نیولی نه. نو دا خو غلط کار دی. نو دا رقم دا نیک په موږ کې نیک شګون هم سته، د اسلام سره سمون خوري. هغه شیان چې هغه زموږ پلار و نیکه موږ ته راکړي دي، هغه په توهم پرستي کې نه راځي، هغه په ښه دود دستور کې راځي، په یو ښه خوی کې راځي. نو د هغه باید چې ټولنه پالنه وکړي، او دا رقم بدعتونه داسې شیان باید چې نشاني سي
چې یاره دا شیان چې دي هغه د اسلام څخه مخالف دي، دا باید چې زموږ د ټولنې څخه هم وځي، او کوم شیان چې اسلام موږ ته راښولي او په پښتونوالي کې هم دغه وي، نو دا سمون سره خوري، یو د بل مخالف نه دي، ټکراو نه دي. هغه زموږ ټولنه نور مضبوطه کوي، نور یې پایداره کوي، او زموږ نوي ځوانانو ته غیرت ورښيي، ننګ ورښيي، ناموس ورښيي، ښه خوی ورښيي، ښه عادات ورښيي. د هغه باید چې پالنه وشي. نو توام پرستي باندې نن زموږ مجلس وسولو چې دا ټولنه په دې حواله باندې خرابوي چې دا داسې شیان دي چې هغه نه د اسلام سره تعلق لري، نه زموږ د ایمان او د عقاید سره تعلق لري. هغه په موږ کې د هندوانو د خوا څه، د یونان د خوا څه، د اسرائیل د خوا څه، دا رقم د نورو فارسیبانانو د پاسه، د زرتشت د خوا څه موږ لر راغلي دي. موږ چې دا وایم زموږ دا خیال دی چې دا به نو ښه کار یې، موږ به دغه کوو، موږ به منو. نو دا د زنانو ته دا زه دا وایم، دا پسمانده خلکو ته زه دا وایم چې دا خپل ذهن روشن فکر کوي. د اسلام چې کوم موږ ته سوچه دین دی، هغه که د حدیث په رڼا کې موږ ته، د قرآن په رڼا کې موږ ته راښولي، بس د هغه پالنه وکړي. دا نور ټوله داسې عقیدې دي، داسې کژنې دي چې هغه زموږ د کنجوسي علامه وله. مطلب ته وایې زه ماښام مالګه نه ورکوم، د ماښام اذانه بعد مالګه نه ورکوم او وړه نه ورکوم. نو ولې نه ورکوې؟ دا خو ستا په کنجوسي او بخیل کې بخالت کې راځي. ته بخیل یې چې نه یې ورکوې. نو ولې چې ته همسایه ته وړه مالګه نه ورکوې، ستا مقصد دغه دی چې یاره زه یې نه کم ور، بس نوم دې د کژلي ورکوي، نوم دې د توام پرستي ورکوي، نوم دې د عقاید ورکوي، نوم دې د بدعت ورکوي، نوم دې د اسلام سره ورکوي. اصل کې دا چې ته بخیل ولې، تا نه ورکولې، دا رقم نسل در نسل در دا پرې را رسېدی، در ننه پورې دغه شی دی. جارو نه وم، ماښام جارو نه وم، باید جارو خار وخت ویلی سې، دا خو مثلا نه ده نه. او ها که داسې اوس ښه خویونه دي چې مثلا اوس پښتانه وایي د ماښام د درختو لاندې مه بېدېږه، نو دا خو صحیح دی. ساینس هم موږ ته دا وایي، اسلام هم موږ ته دا وایي، او پښتنو خو نو دغه توام پرستي ده یا هر څه چې یې بولې نه، دا نیک شګون یې بولې چې وایي ماخستن چې دی هغه درخته اکسیجن اخی، نو تم اکسیجن اخی، دی هم اکسیجن اخی درخته ماخستن، تم اکسیجن اخی. نو دا خو نو ستا اکسیجن به کم سي، ساه به دې بنده سي، ساه به دې لنډه سي، هلته به د درختې لاندې مړ پروت یې نه. نو د ورځې چې د هغه اکسیجن درخته خارجوي، نو د ورځې چې دی هغه د درختې لاندې بېدېږه، ښه کار دی، هغه تاته اکسیجن درکوي. دا درخت زموږ دپاره ډېر ښه دی. نو نن د توام پرستي په حواله باندې موږ نن مجلس کوئ. انشاءالله په را روان دور کې به هم پر دغه پلی لیست کې نور شیان به هم وي، هغه به هم تاسو وګورئ، دا پلی لیست وګورئ، او دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او دا د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هره ورځ دغه درته در رسیږي. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ما نقیب کزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.